د غسل احکام باید هر مسلمان ورور زده کړي. د غسل فرضونه 3 دي. اول د خولې پرېمینځل، دویم د پوزې پرېمینځل، دریم د ټول بدن 3 ځلې پرېمینځل دي. د غسل سنتونه 6 دي. اول کله چې غسل شروع کوي اول د لاسونه پرېمینځه، دویم استنجا وکړه، دریم د خپل بدن څخه نجاست لرې کول دي، څلورم د غسل تر مخه د اوداسه تازه کول دي، پنځم اوبه پر خپل بدن 3 وارې تویول دي، شپږم په اخیره کې د پښو پرېمینځل دي. د غسل ادبونه 6 دي. اول داسې ځای غسل کول چې څوک یې نه ویني، دویم د غسل په وخت کې د خپل عورت ته نه کتل، دریم د غسل په وخت کې د خبرې نه کوي، څلورم پښې د اخیر کې پرېمینځي، پنځم ځان په دستمال بوچول دي د غسل وروسته، شپږم تر غسل وروسته په نبي علیه السلام باندې درود ویل دي. په دغو ورځو کې غسل سنت دی. اول د جمعې په ورځ غسل کول دي، دویم د اختر په ورځ غسل کول دي، دریم د عرفات په ورځ غسل کول دي، څلورم د احرام غسل دی، د هغه ځای چې احرام تړل کیږي. فرض غسلونه په هر عاقل او بالغ مسلمان باندې په لاندې حالاتو کې غسل فرض کیږي. اول احتلام یعنی په خوب کې غسل لازمیدل، دویم جماع د ښځې او خاوند کوروالی، دریم حیض د ښځې میاشتنۍ ناروغۍ، څلورم نفاس د ماشوم د زیږیدنې وروسته د مور ناروغي.